زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری، شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. دوستانو د پاکستان او استرالیا ترمنځ دویم ټیسټ میچ چې دی په کراچۍ کې شروع کېږي، تقریبا داسې وایي یو 10 ساعته وروسته به شروع شي. ډېر دوستان غواړي چې ویډیو وکړو، لږې اوږدې ویډیو وکړو ستاسې دپاره، نو خپل نظر به سره شریک کړو. تیر ټیسټ میچ کې په پیچ باندې ډېرې خبرې وشوې چې د پنډۍ پیچ سلو پیچ و، هغسې دغه پکې نه پکې فاست بال راوند دپاره کوم کومک و هیلپ او نه سپینر راوند دپاره کوم ټرن و. د دې په اساس باندې هغه د آی سی سی میچ ریفري رنجن مدوګالی چې هغه د سریلانکا دی، هغه د پیچ هغه د آی سی سی د قانون په اساس د هغه ایوریج ریټینګ نه چې اوسط نه ښکته د پیچ ته دغه ریټینګ ورکړه. د کرکټ بعضې ټرمینالوجي شي نه چې که په انګلیسي کې مې اوس ایل بي ډبلیو ټول د کرکټ شوقیان ورباندې پوهېږي، چې نه پوهېږي بیا یو بل نه پوښتنه کوئ. نو هغې یو پوینټ یې وله ورکړه، دا دونه فرق نه کوي، دا 15 کاله کې چې 15 پوینټونه واخلي بیا 12 میاشتې در باندې چې دی بین لګېږي. نو پاکستان کې ډېر کلونه وروسته کرکټ راغی، راځي به نورم، نو دوی په پیچ باندې خامخا کار کوي. پاکستان په هماغې پیچ باندې بیټینګ وکړه. تقریبا استرالیا د پاکستان 3-4 کسان آوټ کړه. د په مقابله کې پاکستان راپورته شو، د استرالیا ټولې وکټې واخیستې. مطلب پاکستان که ټرننګ وکټه لږ معمولی ټرننګ وکټه جوړه کړي په کراچۍ کې، نو د پاکستان چانس شته چې لوبه وګټي. کلونو راسي چې اوس خو خیر پاکستان کې دومره کرکټ نه و، مخکې پخوا چې به کرکټ ډېرو هغې وختونو کې هم پاکستاني بیټسمینانو بیټینګ وکټې جوړولې. بس دا به د کیپټن خوښه وه، کیپټن به هغه دغه ته ووي. هغې وخت کې ګوره کپتانان چې ډېر پاورفل وو، چې موږ دغسې وکټه غواړو بیټینګ والا چې مطلب مزې ورباندې وکړو، سینچري ورباندې وایي 100 ډبل 100. یو وخت کې استرالیا راغله، سلیم ملک ورباندې 245 همدې پنډۍ کې کړي وو، نور سکور یې ورباندې کړی و. داسې ډېر پلیرانو دلته هم بیټسمینان غواړي چې سکور وکړي. همدغه د سکور موقع پاکستان سره د استرالیا بیټسمینانو سره هم ده. موږ هغه فیسبوک کې شینواری سپیکس لایو افیشل کې موږ 30 سیکنډه والا ریل اچو اپډیټس، په هغې کې موږ دا ویلو چې استرالیا سره ښه بیټینګ لاین اپ دی. عثمان خواجه، ډیوډ وارنر ورسره خوب نه راندي، دواړه سپین او فاست بالینګ والی شي. ون ډاون ورسره مرنس لبوشین د آی سی سی د ټیسټ ټاپ بیټسمین دی. نمبر 4 سټیو سمیت دی، سپین بالینګ او فاست بالینګ دواړه ښه لوبوي. نمبر 5 ټریویس هیډ دیم یو څه سکور کولی شي، خو خیر دغه څلور خو هغسې پلیران دي چې ښه ټاپ کوالټي پلیران دي، دا اوټ کول به هم دومره آسان نه وي. نو پاکستان ته پکار دی چې استرالیا دغه کې په کراچۍ کې لږ داسې وکټ جوړه کړي، که یو ورځ 2 فلیټي د بیټینګ، مګر په تھرډ که نه نو په 4th ډے باندې خو باید سم ټرن واخلي. په 3rd ډے باندې باید معمولی ټرن راښکاره شي. 4م او 5م ورځ باندې باید سم ټرن واخلي چې صحیح استرالیا مطلب دوی آوټ کی. سپینران د پاکستان چې ګوره ټرن نه کنه ډیر اورډینری ښکاري، خو چې ټرن سپینر چې ډیر خطرناک کیږي. د خطره پاکستان خپل سکواډ کې او استرالیا خپل سکواډ کې یو څه چینجز راوستي دي. د استرالیا سکواډ کې یو دغه میچل سویپسن چې دی دا به د جاش هیزلوډ په ځای راځي. میچل سویپسن چې هغه داسې لیګ سپین بالر دی، د شینوان سټایل کې بالینګ کوي. ښه هغه چې تاسې بالینګ وګورئ ښه دغه دی. هغه T20 ورلډ کپ کې هم ولا ګیم ورکړی، وکټ یې اخلي، دومره اپرچونیټیز نه ورکوي، مګر دی ښه لیګ سپینر دی. پاکستان کې چې اوس که وکټه ټرننګ وه نو د ده به هم دغه بلې شي په یو حساب باندې وکټ یې پکې والي، خو که وکټ کې ټرن نه بیا به د میچل سویپسن دپاره مشکلي. نیتن لاین خو الریډي پاکستان خلاف حالات ډېر سخت خراب دي. دا دغه والا ځي موټرسایکلو والانو دا غټې غټې موټرسایکل یې چلوي. ښه اوس بېرته راځو. نو د هغوی 2 سپینران استرالیا په خپل سکواډ کې اوس اچې د کراچۍ دپاره. پاکستان افتخار احمد چې هغه ټیم ته راغلی و ځکه چې فهیم اشرف کرونا کووډ ټیسټ یې پازیټیو و، اوس بیرته نیګیټیو سو. دغه فهیم اشرف به راشي پاکستان دپاره آلراونډر پوزیشن به ونیسي. صحیح دی ځکه پاکستان ته یو فاست بالر هم پکار دی. نسیم شاه بکینی، حسن علي به راځي. سکیډي بالر دی. د ریسټ پاکستان سکواډ کې چینجز زه نه ګورم ځکه د پاکستان داسې سکواډ دی چې
یو کمپلیټ سکواډ دی. اوپنر مخکې ورسره عابد علي سکور کاوه خو هغه د زړه مسله راغله د هغې په اساس اوس نشي لوبېدی. نو امام الحق بل ورته ښه کس راغی. عبدالله شفیق از انادر ټیکنیکل ګایډ ښه دغه دی. وان ډاون اظهر علي. نو زما په نظر بیرته نظر ته اظهر علي ون ډاون نمبر 4 بابر اعظم 5 فواد عالم 6 رضوان دا هغه کسان دي چې دی کې بس خو نشته ټول ټاپ کوالټي پلیران دي. یو مشکل د پاکستان بیټسمینانو کې دی دوی ټیسټ کرکټ هغه د پخوا سټایل کې کوي 25 کاله مخکې چې چا کوم ټیسټ کرکټ کاوه په 30 سټرایک ریټ سره 38 40 دا به هغې وخت کې سټرایک ریټ. نن سبا کرکټ کې کم از کم باید ستا سټرایک ریټ چې 50 ټیسټ کرکټ کې 50 پلس وي. اسټرالیا خو 60 ته رسوي. ډیوډ وارنر سټرایک ریټ چې تیر دغه کې وګورئ تقریبا 60 ته همداسې د عثمان خواجه لبوشین دا ټول همداسې روانو. نو پاکستان ته هم پکار دی چې دا خپل سټرایک ریټ پیک کړي. که په اوله ورځ باندې بیټینګ کوي مطلب که اوور کې 3 رنزې مو کې نو 280 280 رنزې کولی شي دا ښه سکور دی چې وکټې ورنه کې یو 2 وکټې که ورم کې زیات نه. په دویمه ورځ باید پاکستان سکور 30 کی چې 30 کی دا میچونه چې ریزلټ ورکوي دا په 30 سکور ورکوي. په سلو سکور چې لګیا یې که نه او بیا وکټ هم داسې چې هغې کې هېڅ نه نو هغه بیا میچونه ډرا کېږي او ډرا میچونه د فینس دپاره هم ښه نه وي کرکټ دپاره هم ښه نه وي پلیرانو دپاره هم ښه نه وي. نو دې د خاطره هیله ده او انشاءالله داسې ښکاري چې کراچۍ پیچ کې به لږ ټرن وي ګورو به چې څنګه چل کېږي. خو زموږ په نظر باندې چې دی دواړه ټیمونه کراچۍ کې یو څه دغه کوشش به کوي چې وی ګټي. پاکستان تقریبا په 8 میچونو کې 15 په کراچۍ کې اسټرالیا خلاف ګټلي دي. نو پاکستان سټرانګ دی ګورو چې څه چل کېږي. بیا بر سره میچ دوران کې تاسې لاړ شئ زموږ فیسبوک پاڼه شینواري سپیکس لایو افیشل ورسره پښتو کې لیکلي نجیب الله شینواري اصلي پاڼه هلته 30 سیکنډ دغه اچوم ریلز. کوشش به کوم په دې یوټیوب کې مغه یوټیوب شورټس چې دي په هغې کې درته هماغه شی واچوم نو تاسو دلته هم کتی شئ هلته هم کتی شئ. ستاسو ټولې د مینې محبت نه د شیر کولو نه فالو کولو نه یو جهان مننه. ستاسې رور نجیب الله شینواری موږ په کرکټ په پښتو کې تاسو ته د کرکټ دغه کوو هغه کومې تبصرې هغه در سره شیر کوو. نو په لوی الله مسپارم. خدای په امان.